سلام ټریډرانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې ویډیو کې ما تاسو ته د فنډ اکاونټونو پوره معلومات راوړی دی چې څنګه یې والی په افغانستان او پاکستان کې لکه خریداري کوي، د کوم کمپنۍ نه خریداري کوي، کوم کارونه وکړي چې تاسو خپل فنډ اکاونټ له لاسه ورنه کوي، او کوم کارونه وکړي چې د همیشه دپاره چې کومه ګټه کوئ ترېنه تاسو ته وډراوې درکړي. نو تر ویډیو تر پایه راسره اوسئ، نو لایک هم له یاده ونه وځي، او که چینل نه یې سبسکرایب کړی نو حتما سبسکرایب کړئ. ویډیو ته لایک ورکړئ چې زما ویډیو یوټیوب نورو پښتنو ته هم وروښیي. نو ځو د ویډیو په طرف. نو اول به خپل یو براوزر ته راشئ، که هغه اوپرا ده که کروم براوزر راشئ چې دی. دلته زه په لیپټاپ کې ښیم ځکه چې په موبایل کې بیا لږ ویډیو هم ښه نه راځي، او بله دا چې هغه شیان چې مهمه دي نشي ورښودلی، لکه که اکاونټ جوړول یې دغه یې که نه لږ سخته راځي. نو که تاسو هم لیپټاپ لرئ نو که ټریډران یې حتما درسره لیپټاپ وي، بغیر د لیپټاپه خو ټریډ سخته دی. دلته به ووهئ فنډ نیکسټ NEXT فنډ نیکسټ. دا هم چې سرچ کوو لاندې راشئ، دغلته ګورئ دا فنډ نیکسټ لوګو یې ګورئ، دې باندې کلیک کړئ. نو داسې صفحې ته راځي. داسې صفحې کې به دغه ځای کې لوګین ځای ګورئ، دا ووهئ. په دې لوګین ځای کې چې دی که تاسو اکاونټ نه لرئ نو دغلته رجسټر باندې کلیک. رجسټر باندې چې کلیک کوو دلته خپل نوم ورکوئ، لکه زه اوس یو نوم ورکومه خان. ګوره ښه هغه نوم باید وي چې تاسو په تذکره یا پاسپورټ کې دا نوم شو زما. دلته چې دی تخلص خپل ورکوئ. تخلص نه بعد چې دی میل فیمیل لکه نر یې ښځه یې دا ورکوئ. دلته چې دی خپل د تاریخ تولد ورکوئ چې په کومه ورځ پیدا شوی، ما تذکره کې یا پاسپورټ کې چې کوم وي ډیټ اف برث همغه ورکړه. او ملک دې کوم یو دی افغانستان، که تاسو هر ملک کې یاست هغه ورکوئ. پلیز انټر یور سیټي، لکه کوم ښار کې اوسېږئ، زه کابل ورکوم. دلته چې دی ایمیل ورکوئ. ګوره ښه هغه خپل ایمیل ورکوئ چې فعالۍ چې بیا نه ورک نه شي، ځکه چې تا ته بیا وډرا درکوي. هماغه کې کنفرمیشن ایمیل درته راځي چې دونه پیسې مو ولېږلې، ولې مو نه لېږلې، داسې شو داسې شو. اکاونټ هم چې دی په همدغه ایمیل کې بیا درته رالیږي. دلته چې دی خپل نمبر ورکوئ. نمبر نه بعد چې دی دلته خپل پاسورډ یې ورکوئ. دلته کوم پاسورډ چې دلته ورکوئ په دې ځای کې هم ورکوئ. دا معلومات چې ټول ډک کړو نو دا ټولې خانې چې دی ډکې کوي. دا ټولې خانې ډکې کوي. بیا چې وهئ رجسټر. تاسو دا اکاونټ جوړولو نه بعد چې دی دې صفحې ته راولي. دې صفحې کې به چې دی دا سټارټ چیلنج وي. اوس چې دی موږ اکاونټ الو، ګوره ښه موږ دې صفحې ته راولي. دلته چې دی د اکاونټو معلومات دی د ټولو، دا به درته یو یو دانه وویل. دا چې دی اول 2 سټیپس دي. اول به یې دې نه شروع کړو، دا فیچر دی او دا چې دی فارکس دی. دا چې دی اول دا سټیلر 2 سټیپ، دا چې دی 2 چیلنجه لري. څو چیلنجه؟ 2 چیلنجه. اوس ګوره ښه اوس د $6000 معلومات دی، د $6000 اکاونټ. دا چې دی په $950 دی. باید اول فیز کې اول چیلنج چې دی 8% ګټه وکړي، دویم فیز کې چې دی 15%، چې ټول کېږي 14%. 14% ګټې نه بعد چې دی بیا تاته اصلي اکاونټ درکوي. باید چې دی د 10% نه زیات چې دی په دې اکاونټ کې تاوان ونه کړي. څه ونه کړي؟ باید د 10% نه زیات چې دی په دې اکاونټ کې تاوان ونه کړي، ګینې بیا نه اکاونټ اخلي. او ورځې چې دی د ورځې لکه اوس ګوره ښه 4 ساعتو کې باید ته $300 نه زیات تاوان ونه کړي. لکه اوس ګوره ښه زیاتره خلک اوور ټریډ کوي که نه، د ورځې ډېر ټریډ کوي نو د $300 نه زیات تاوان کوي، نو هغه بیا اکاونټ یې نه اخلي. په د خبرو په ورځ چې دی ټریډ ته اجازه شته، کولی شي. او کله چې بیا ته څومره فایده وکړي، لکه اوس ګوره ښه ما $100 فایده وکړه پکې، لکه مثال درته وایم د هغه چې دی 95% پیسې چې دی تا ته درکوي. 95% پیسې تا ته درکوي او 15% یې درنه دویالي. لکه اوس ګوره ښه $100 دي تا ګټه کړې، کله چې ځان ته لېږي 15% یعنې $15 هغوی یالي، نور $95 چې دی تا ته درکوي. دا چې دی پرفارمنس ریوارډ اپ ټو 95%، یعنې که $100 هم ګټه وکړي 15% یې دوی یالي او 95% چې دی تاسو ته درکوي. او ماکسیمم ټریډینګ ډیز باید تقریبا 15 ورځې خو پکې ټریډ وکړي. څه وکړي؟
15 ورځې پکې ټریډ وکړي. لکه زیاتره خلک په یو ټریډ کې چې دی اکاونټ کلیر کوي، لکه فیز یې پوره کوي. خو دلته وایي چې باید 15 ورځې ټریډ وکړي. فرست وډراول، لکه په 21 ورځو کې چې دی تا ته اولینۍ وډرا اجازه درکوي. لکه په اکاونټ چې 21 ورځې واوړي، لکه څومره چې ته ګټه کې 21 ورځې بعد بیا اجازه لري چې ته وډرا وکړي. بیا چې کله دې وډرا وکړه، بیا چې ته په اکاونټ باندې کار کې نو بیا 21 ورځې بعد چې دی تا ته اجازه درکوي. دی چې دی د $6000 معلوماتو. نو د 15000 باندې دغسې دی 8% ګټه اول سر کې، بیا 15%، بیا چې دی باید د 10% نه زیات چې دی تاوان ونه کړي. همدغسې چې دی د ورځې باید 15% نه زیات تاوان ونه کړي. د کې 95% ګټه، لکه 95% ریوارډ تا درکوي، 15% نه ویالي. همدغسې تر اکاونټونه زیات قیمته پورې شته دي. اوس ګوره $1,00,000 پورې شته، 2,00,000 پورې هم شته دی، 50,000 پورې هم شته دی، 25,000 هم 15,000. نو که تاسو نوي یاستئ دغه 6,000 والا واخلئ، درته ښه دی. نو بیا راځو د سټیلر 1 سټیپ اکاونټونه، چې دا چې دی یو چیلنج دی. یو چیلنج درکوي، هماغه ورته پوره کړه، بس ختم، تا ته اصلي اکاونټ درکوي. خو دا چې دی بیا لږ قیمت دی. ټارګټ یې چې دی 10% دی، باید 10% ګټه پکې وکړي. 6% نه زیات چې دی ته باید تاوان ونه کړي، چې $380 کېږي. که ته دونه یې تاوان وکړو نو اکاونټ درنه الي. او همداسې چې ماکسیمم ډیلی لاس، لکه 3% نه زیات باید د ورځې تاوان ونه کړي، چې $180 کېږي. $180 نه دی $1 زیات تاوان وکړو د ورځې، درنه اکاونټ ایستل کېږي. نو همداسې چې دی د خبرو په ورځ هم اجازه درکوي چې ټریډ وکړي. د کې 95% چې دی تا ته ریوارډ درکوي خپل دی. او ماکسیمم ټریډینګ ډیز باید 2 ورځې پکې حتما ټریډ وکړي. په 15 ورځو کې اول وډرا درکوي، $15 چې دی قیمت دی. او سټیلر لایټ چې دا چې دی ارزانه دا چې دی ارزانه دی دپاره چې پکې باید ګټه زیاته وکړي. لکه اوس ګوره ښه د $15 اکاونټ دی، د 15 اوس د $10,000 وګورو چې $950 دی، چې مخکې د $6,000 اکاونټ فقط $15 اوس $950 د $10,000 اکاونټ. نو اول کې باید 8% ګټه وکړي، ګټې باید 8% وي په اول فیز کې. بیا چې دویم فیز کې 4% باید د 8% نه زیات تاوان ونه کړي، لکه په ټول اکاونټ کې. او د ورځې 4% نه زیات تاوان ونه کړي. وډرا چې ده په 21 ورځو کې 21 ورځې نه بعد چې دی بیا درکوي، بیا 21 ورځې نه بعد چې څومره ته ټریډ کوي 21 ورځې بعد چې دی تا ته بیا وډرا درکوي. همدغسې نور هم لکه د $1,00,000، د 50,000، 25,000، 10، 15. او سټیلر انسټنټ دا چې دی لږ قیمته دي، ځکه چې دی چیلنج پکې نشته، سیده په سیده تا ته اکاونټ درکوي، ځکه چې دا لږ قیمته دي. اوس ګوره ښه $15 اکاونټ تقریبا په $115 دی، دا ځکه چې تا ته سیده په سیده لایف اکاونټ درکوي. لکه اوس ګوره ښه که ته پکې $400 ګټه وکړې، 80% چې دی تا ته درکوي، 80%. لکه اوس $100 دې ګټه وکړه، 80% یعنې $80 تا ته درکوي او 20% هغوی الي. نو دا هم چې دی ځان ته رولز لري. ماکسیمم اوور لاس، لکه باید د 6% نه چې دی زیات په دې اکاونټ کې تاوان ونه کړي، چې ما ته کم ښکاري. او که بیا هم ستاسو خوښۍ اخیستلی شي، دا زیاتره خلک یې نشي پاس کولی، خو هسې ټریډ لږ کولی شي. بل چې دی نیوز ټریډینګ اجازه شته ده. ویکند هولډینګ، لکه یو د هفتې دپاره هم چې دی ته هولډ کولی شي. دا چې دی انسټنټ اکاونټونه دي چې تا ته سیده په سیده اکاونټ درکوي. لکه $10,000 هم ګوره $400 دی، $6,000 دی، $980 دی. لو زه سټیلر 1 سټیپ اکاونټ حالما په $15. زه اوس په ګیټ پلان باندې کلیک کوم. دا چې دی میتا ټریډر 15 کې زه ټریډ کوم، زیاتره خلک کوي په افغانستان کې. او سواپ فری چې دی دا اسلامي اکاونټ راځي، چې په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې. سواپ فری باندې چې کلیک کړي، بیا دا ټریډ دغه چې دی اسلامي راځي اکاونټ. نو موږ چې دی سکالپینګ کوو، دا سواپ فری چې دی ښه ما هغه بل ویډیو کې مې خو اوس یې درته وایم. سواپ فری کله چې په یو ورځ ته ټریډ پرېږدي، لکه شپه پرې واوړي، تا نه چې دی لږ سود الي. نو موږ چې دی دا کار نه کوو، موږ سکالپینګ کوو. نو سواپ یې مه ایستلی شئ که سکالپر یاست. نو دا چې دی دا معلومات ختم شو. دی چې دی نور شیان دي چې دوی سره قیمت جګېږي، لکه نو مینیمم ټریډینګ ډیز. لکه ته اوس ورته وایې که نه، لکه ته اوس خپله غواړې چې په یو ټریډ کې چې دی اکاونټ کلیر کړي،
نو د باندې کلیک کولی شي چې هغه 15 ورځې چې دي چې ماته دې ویلي چې باید 15 ورځې پکې ټریډ وکړي هغه چې دی ترېنه لرې کړه بیا 25% قیمت جګېږي. نو همیشه دپاره چې دی تا ته 95% دغه درکړي ریوارډ درکړي څومره چې ګټه کې بیا 25% قیمت جګېږي که دا پیان کې ګورې ګوره زه درته وګورم $100 دی یو $100 15 نو مینیمم ډیز دا چې پې زه ان کړم چې ما ته نور ورځې مه راکوه زه په یو ورځ کې کمپلیټ کوم یو $80 شو که دا هم پې ان کړمه دا هم پې ان کړمه دا هم پې ان کړمه نو تقریبا $130 ته قیمت ورسېد. نو موږ همدغه ساده یې اخلو دا I agree to the terms and condition and challenge terms ډېر زیات وخت ما د خپل ICT کورس لپاره یو دوه ویډیوګانې جوړې کړې نو ګنګ سپانسي کړم. نو get started دا به ووهي دې صفحې ته م راولي په دې صفحه کې چې دی دلته به دا کوډ ووهئ ګوره ښه دا کوډ به ور واچوئ ګوره ښه REFRLAXUK دا چې دی کله چې ور واچوو داسې کې به اپلای ووهئ اپلای چې ووهله تاسو دلته تخفیف درکوي که $15 $10 ډېر شی دی ګوره $10 تخفیف ښه دی دا هغه کسان لپاره چې اول سرکیالي نو داسې کوم چې دا اپلای والا تاسو تخفیف درکوي زه اوس اپلای په خپله نشم وهلی ځکه چې کوم اکاونټ کې زه اوس فنډ اکاونټ ډالم هماغه نه مې راایستې دا کوډ نو ما چې دی ځینې اکاونټونه زیات ایستي هماغه لپاره ما ته کوپن کوډ تخفیف کوډ یې ما ته راکړی تاسو هم درکوي خو دومره زیات تخفیف بیا نه درکوي کوم کې څومره چې زما دې کې دی نو دا چې دی خلاص شو دا کار به نو دلته چې دی اوس د پیمنټ لارې دي چې ویزا کارت دی او دا داسې خبرې شی دی رښتیا ورته یم زه بیا نه پوهېږم ویزا دا ډیبټ کارت دی د هر لارې ورته کولی شي نو بله ښه لارې چې دا کرپټو ده چې د افغانستان کې زیاتره خلک د دې د لارې پیمنټ کوي چې دلته موږ انټرنیشنل کارډونه نه لرو نو کرپټو باندې کلیک کوو کله چې په کرپټو باندې کلیک کوو دلته م راولي دغه ساحې ته داسې کې به چې دی دا ووهئ USDT باندې به کلیک کوئ USDT نه بعد چې دلته لاندې دویم اپشن راځي د کې به چې دی TRX ټرون باندې کلیک کړئ دا منځنی ګورئ TRX ټرون نو دا لږ وخت نیسي اوس موږ ته دا د نیکسټ علامه یې راکړه نیکسټ به ووهئ دا دغه خانه به ډکه کوي چې I acknowledge that I have read the understand دغه شی نه نو دا به چې ډکه کړه باندې کلیک کوئ دلته هم چې دی د پیمنټ لارې ته راولي د پیمنټ زی ته نو اوس ګوره ښه 6.95 USDT که د بایننس له لارې ورته لیږي نو دا چې دی موبایل کې دې راواړوه ویډرا ساحه دا ځای پکې سرچ کړه کاسې نه کېږي که موبایل کې دې اوس آن کړی که نه دا ځای کاپي کړه ګورې شی وکړه دا ځای کاپي کړه دا ځای کاپي کړه دا دې ادرس ته چې دی ویډرا کړه باید 29 منټو کې چې دی هغه ته ویډرا وشي داسې نه چې ته اوس کلیک کړې بس ادرس چې یو بل چاته ولېږي چې ته بیا ولېږه بیا دا کار مه کوئ ځکه بیا زیاتره وخت خپل صرافۍ ته پام وي چې $100 فیس علي اوس ګوره ښځه اوس ته که اوس $6.95 دې ته لیږي که نه دې ته لیږي هلته دې بیا صرافي $1 کمیشن علي نو بیا تا ته اکاونټ نه درکوي ځکه چې تا لیږلي $6.95 خو $1 چې دی ترېنه بیا صرافي خپل فیس علي نو بیا دلته راځي $15.95 چې بیا تا ته دا خپله فنډ نیکسټ وایي چې موږ ته صحیح او پوره پیمنټ ونه کړو هماغه دپاره اکاونټ نه درکوو نو که $100 کمیشن علي نو هغونه چې دی پکې زیات یې لیکئ ځکه چې دلته پیسې پوره راشي نو اوس ګوره ښه که $1 اوس کمیشن علي اوس 6.95 دي زه به 9.95 ولیکمه چې پوره پیمنټ دلته راشي نو دلته چې پیمنټ وکړو تقریبا په 15 منټو کې تاسو ته ایمیل کې اکاونټ هر څه اکاونټ چېرته راولېږو نو بیا هغه چې دی په میټا ټریډر 15 کې چې دی بیا تاسو خپله اوپن کولی شئ وازولی شئ او نور خو هغومره خو عادي خبره ده چې په بروکر کې همدغسې فعالېږي هغومره خو به پوهېږئ نو راځئ چې وګورو څنګه یې پاس کولی شئ اوس ګوره ښه یو څو رول دي دا هم چې دی د ICT د کورس معلومه درسونه اوس ګوره ښه چې ډونټ رش ورخطا کېږه ورته ما چې وایې کله به پاس کوم او دا دی یو ورځ کې 2 ورځې کې 3 ورځې کې خپله سټراټجي دې کار کا
خپل ریسک منیجمنت دې کار کا، نور ورته ورخطا کېږه مه. نو دغسې چې دی اول رول دا چې ما خپله پاس کړي، ما تقریبا $2,00,000 هم پاس کړي، $1,00,000 مې پاس کړی. ډونټ اوور ټریډ. ډېر ټریډونه مه کوه. اوس ګوره زیاتره خلک د ورځې 15 دانې ټریډونه کوي، 6 دانې ټریډونه کوي. لکه دغه خلک چې سیګنال ورکوي، د ورځې 15 دانې سیګنال ورکوي. نو هغه شیان مه کوئ. که غواړئ چې صحیح ټریډر شي، د ورځې 2 دانې یا 1 دانه، 1 دانه هم چې دی بهترینه دی. 2 دانې هم ښه دي خو لږ زیات دی، ځکه پروفیشنل ټریډران چې دی هفته کې یو دانه ټریډ الي، په هفته کې 2 دانې 3 دانې ټریډ الي، بس خلاص. هلته بیا زیاتره زموږ افغانان چې د ورځې 15 دانې سیګنال ورکوي په سیګنال په ګروپ کې. نو خدای دې په موږ هم ورحمېږي په هغوی. نو ریسک منیجمنټ دې صحیح کا، ورته ورخطا کېږه مه. نو که ډرا ډاون کې شو مشکل نشته، او که لوز دی، که اول ځل دی ته ټریډینګ کوي او اول ځل دی چې د علي، نو که 2 دانې هم د لاسه ځي، 3 دانې هم د لاسه ځي، مشکل نشته دی، عادي دی. نو ښه وخت لرئ، اذان هم شو. نو ویډیو لایک هم له یاده ونه وځي، او سبسکرایب حتما وکړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.